سلامونه نیکې هیلې ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ملګرو، نن تاسو ته مې داسې اپلیکیشن راوړی دی، یعنې داسې پروګرام مې درته راوړی دی چې څنګه کولی شو موږ او تاسو چې د عکس نه یعنې خط کاپي کړو. ملګرو، د دې لپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته به راشئ، دلته به ولیکئ ملګرو کاپي ټیکسټ فرام ایمیج، دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، دغه ګورئ دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګورئ کاپي ټیکسټ آن سکرین، دا به ډاونلوډ کړئ. اوس راځم تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دې نه د عکس نه یعنې خط کاپي کړو. ملګرو، راځو دغه اپلیکیشن ته هغې باندې کلیک کوو. ګورئ ملګرو، دغه د عکس نشان به تاسو انتخاب کړئ. ګورئ دغې باندې مو چې کلیک وکړو ملګرو، اوس عکسونه راځي د ګیلري، هر هغه عکس چې تاسو غواړئ چې انتخاب یې کړئ. ګورئ ملګرو، زه دغه عکس انتخابوم، دا د راشد خان هغه دغه ما انتخاب کړ. ملګرو، تاسو کولی شئ چې څومره خط ستاسو په کار وي، تاسو غواړئ چې هماغومره خط کاپي کړئ، دغه تاسو دا ځینې کټ کولی هم شئ. ګورئ هر طرف نه څومره خط چې غواړئ دغومره، زه دا ټول غواړم چې کاپي کړم. ملګرو، لاندې ګورئ تاسو شین خط کې ګورئ ګراف ایمیج ټیکسټ، دغې باندې به کلیک وکړئ. ما کلیک پې وکړو. ګورئ اوس خط کاپي کېږي. بیا به ملګرو دغه خط باندې کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو، دغه ټول خط چې دی د عکس نه کاپي شو. تاسو کولی شئ دا دلته کاپي کړئ. پاس ګورئ ملګرو، دغه کاپي به ووهئ. اوس تاسو کولی شئ ملګرو چې دا غواړئ واټساپ کې ولیکئ، مسنجر کې ولیکئ، فیسبوک کې پوسټ کړئ، نو تاسو دغسې طریقه کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.